بسم الله الرحمن الرحیم. راځو چې د نن په یو آپشن باندې خبرې کوو، یا مطلب د ټریډ په ستراتیژي باندې خبرې کوو. راځو په کینډل باندې کلیک کوو. کینډل یو ځل ګورو دلته. نو زه اوس چې د پیوپل په نامه باندې یو کوین دی، دا ما چې د شارټلی واخیستلو. ګورئ کله چې تاسو هم یو کوین اخلی، نو که چیرته نور مو ډیر تحلیل د لاسه نه کېدلو او مطلب ستونزه و درته، مطلب تاسو وایئ چې زه خپله تحلیل چې دی نشم کولی هم، نو او سمدواره تاسو دغه اخلی، کوم کوین اخلی، تاسو یې ګورئ، دغه ویلم یې وګورئ، دلته کینډل یې وګورئ. او بل دا خبره چې دی، تاسو دغې ځای ته به پام کوئ، 1 ساعت او 4 ساعته دغلته یې وګورئ چې دا په دې 4 ساعتو کې یا په 2 ساعتو کې څومره بره تللی دی. نو چې هغومره چې دی بره تللی دی، داسې بیا هماغه ځای کې واخلئ. په سر کې به دا چې دی کوین اخلی، کله مو چې کوین واخیستلو، دا حتمن چې دی یو څه لاندې ټرنډ وهي. دا ګورئ، دا اوس هم چې دی په رزسټنس کې دی، دا امکان لري لږ څه نور هم بره ځي به، خو ولې دومره نشي کېدلی چې یو کوین بیخي دومره زیات لاړ شي چې سوچ هر څه کراس کړي. هغه بیا نو هغه چې دی بیا یوازې په دې کې به نه، په ټولو کوینونو کې دی، هغه عموما بازار بیا همدغسې اوسېږي چې ټول هر څه کراس کوي بیا، او سټاپ لوز او دا شیونه ورته نه ټینګېږي. بس بیا هغه نو چې دی دې کې بیا امکان شته دی که چېرته سټاپ لوز مو په داسې وختونو کې نه وهلی، نو امکان لري ستاسو پیسې ټول لیکویډیټ شي. نو کوشش دا کوئ چې کوین ګورئ، کوینونه ګورئ، او د کوین چې دی هغه بیا تاسو ګورئ چې آیا ډیر بره تللی که ډیر ښکته تللی دی. که ډیر ښکته و، نو فیوچر کې کوشش کوئ چې هغه چې دی شارټ واخلئ چې بره لاړ شي، او که ډیر بره تللی دی، نو تاسو هغه بیا چې دی دغه بای که بره تللی و، نو هغه بیا شارټ واخلئ چې لاندې لاړ شي او ګټه پکې وکړئ. که ټیټ و، نو تاسو دې وختونو کې بیا بای واخلئ تر څو حتمن بره ځي. بله خبره دا چې دغه شارټ چې دی، شارټ چې تاسو یې کله سیل اخلی، مطلب نو دې وختونو کې به تاسو دغه کوین چې دی په شارټ کې به چې دی، شارټ نوم نه معلومیږي چې لنډ، دغه چې بیرته بازار ښکته راځي، نو لنډ وخت کې بیرته پس راځي. نو دا د شارټ ګټه هم چې دی لنډ وخت دپاره، داسې به نه چې تاسو یې چې دی یو کوین د خلاص کوه، هغه به د اوږد مهال هغې ته متوجه اوسېږئ، یا ناست اعتبار که دا ګټه کوي یا تاوان کوي، چې پوه شي چې کوین د خپل فریم نه ووتلو. فريمونه چې دی څنګه، لکه تاسو ګورئ، زه راځم دغلته چې دی، زه په دغې نقطه کلیک کوم او تاسو دلته زه ډرایوینګ ته دا بوځم. کله چې راشم دلته په ډرایوینګ باندې کلیک وکړم، دا ګورئ ډرایوینګ دی، ډرایوینګ باندې کلیک وکړئ، تاسو له به دلته دغه راشي. دلته به تاسو څه کوئ، دې ځای کې به دغه فریم معلوم کړئ چې فریم موږ د دغې ځای نه معلومولی شو. دغه نقطه چې درته ښکارېږي دا فریم دی. نو زه راځم په دې فریم باندې کلیک کوم، داسې په دې باندې به کلیک وکړم، او هغې نه پس به بیا چې دی تاسو څه وکئ، ګورئ د دې نقطې نه به چې دی داسې دا نقطه او داسې یعنې مطلب دغه ډراوینګ به وکړئ، هغې نه پس به دا چې دی داسې بوځئ، داسې مطلب دا مې د دې نقطې سره پرېغوستله. او اوس به زه داسې وکړم چې دی دا به عموما داسې به یې وکړئ چې دی دغه فریم به داسې په دې ترتیب باندې داسې به پرېږدئ. نو تاسو به دا ځایونه چې دی دغه کې ورته په دې ترتیب باندې داسې ګورئ، هغه ځایونو ته به ګورئ چې کوم ځایونو کې چې دی زیاتې نقطې چیرته دي. فار اګزامپل وګورئ دې ځای کې یو څه ټرند حالت یې تللی دی، نو دا نقطې مو چې کله معلومې کړلې، اوس ما یو فریم وټاکلو، دا فریم که چیرته چې دی نورم، یعنې مطلب ته به لږ کوشش وکړي چې دغه فریم لږ شانته نورم بره بوځي، دغې نقطې ته به یې بوځي، ځکه تر ټولو وروستۍ نقطه چې موږ سره ده دغه نقطه ده، دغه چې دی 0.088 دغه دې نقطه کې که چیرته دا د 0.088 نه هم جګ شلو که نه، نو دې وختونو کې بیا دا چې دی لانګ ځي، یو څه دا لږ نور هم بیا لانګ ځي، خو ولې دې لاست اخري نقطه یې هماغه ده. که دې ځای پورې لاړه، د دې نه پس دا بیا نور هم ښکته رسي. نو تاسو چې دی ګورئ، یو مقاومت نقطه دې ته ویل کېږي، کله چې دی او دغه په دې رقم تللو داسې، یعنې سلو موشن کې روانو، دا کینډل یې لږ لږ بره کېږي. نو تاسو ګورئ د دې نقطې نه چې دی د دغې نقطې نه داسې سلو موشن کې روان دی، یا د دغې نقطې نه داسې سلو ختلی دی، ځکه اوس ما یو ساعت اخیستی دی. نو کله چې سلو داسې روان اوسېږي، یو خو چې هغه قوي ټرند چې وي هغه ډېر په یو دقیقه کې یا مطلب یو ساعت کې ډېر بره ځي، نو تاسو چې دی دغه کوین په دې ترتیب باندې چې دی بره روانو ډېر زیات، نو هغه وختونو کې به بیا ځان ساتئ. تاسو اوس وګورئ، زه دغلته راځم او دغه راخلم، دغه
یو مطلب دغه رسمومه مثلث رسمومه. تاسو به د یوې نقطې باندې کلیک وکړئ، بل ته به یې داسې بوځئ او دا به راولئ، بیا به دې سره مقایسه به یې کړئ دا رقم باندې. کله چې تاسو مطلب دغه کوئ، زیاتره وختونو کې تاسو به کینډل مطالعه کوئ. کینډل کې چې دی بس کتابونه هم شته دی. ګورئ اوس داسې دغه کینډل چې دغه چې دی بر روان دی، یعنې مطلب مثلث چې دی موږ بره جوړ کړو، تشکیل موږ داسې. نو کله چې تاسو دا مثلث برابر کو، تاسو ګورئ د دې نه داسې دا ټرند بره تللی، خو داسې قوي کوم یو قوي کینډل پکې نه معلومیږي چې دې په قوي ډېرې مطلب تغیرات یې راوستي دي. نو دا تر یو ځای پورې لاړلو، هغې نه پس چې دی دا حتمن د دې نه پس دا دور داسې نشي کولی لکه څومره چې دلته یې څومره ټرند کړی دی، دا دومره بره دلته نشي کولی. دا امکان لري چې دې دا چې کله رزسټنس کې مقاومت نقطه کې اوسېږي، نو د مقاومت نقطې نه بیا پس خپله داسې کې وځي. ځکه کم یو چې بره تللی و امکان لري دلته دوه نقطې ووهي، خو درېیمه نقطه کې خپله بېرته کېوځي. عموما که چېرته تاسو د کینډلو باندې نه پوهېږئ، دغه دې خوا کینډل چې دي دا مطالعه کړئ دلته. اوس داسې وګورئ مقاومت نقطه پر اګزامپل دا دې ځای پورې تللی ده، داسې دې ځای کې نقطه وهلې، بېرته چې دی بس داسې نور په دې ترتیب. ګوره دا تر دې مقاومت نقطه ده، یو څه کې وتی دی، نو په دې ترتیب باندې چې دی دا، خو دا هر یو نقطه کې چې دی بیا ډېر زیات دغه دی. تاسو کوشش کوئ په یو ساعت کې وګورئ، نو دلته به تاسو له بیا مطلب هغه انالایز به یې ښه کولی شئ. بل راځئ چې دی دغې ته ورشو. دلته ګورئ کله چې تاسو ټریډ کوئ، ټریډ چې کوئ کله ګورئ ما چې دی 2 ټریډه شروع کړي. یو مې د دومره روپو شروع کړی دی، یعنې مطلب ډېر دومره نه دی، او بل مې چې دی تقریبا چې دی د 2 دا هم تقریبا د 3 دی. خو زه دې وختونو کې چې دی دلته وګورئ دغې نقطې ته زه متوجه یم. دلته دغلته چې دی دا د لیکویډیشن پرایس یې وګورئ. دلته لیکویډیشن پرایس زما چې دی که چېرته دا بازار چې دی چې اوس کرنټ اوس جاري دغې چې دی د مارکیټ پرایس دومره دی، که چېرته دا 93 ته ورسېدلو، زما به چې دی دغه څومره روپۍ چې دلته دي او ورسره چې څومره روپۍ ما سرپاس په مارجن کې دي، په دې دغه ځای کې مارجن دې ته مارجن مطلب دې ځای کې څومره روپۍ دي، نو دا به چې دی ما ته څه کېږي، دا به ټولې روپۍ ما نه ځي. تاسو له ما د کراس ویلو که وایئ چې دې ځای کې زما روپۍ وي او هلته دې لاړ نه شي، نو تاسو دلته ایزولیټډ واخلئ. نو تاسو به داسې کوئ چې دلته ډېرې روپۍ مه پرېږدئ، په دې نقطه کې ډېرې روپۍ مه پرېږدئ. دا روپۍ ګورئ زه سپاټ ته لېږم، ما سره روپۍ شته دی تقریبا چې دی دومره څه راسره بس په دغو یوازې په 15 په سپاټ کې دی، په اوورویو کې هم څه راسره شته دی. خو ګورئ تاسو به څه کوئ، هېڅ کله غټ ټریډ به نه کوئ، د دومره ډېر روپو ټریډ مه کوئ چې هلته تاسو یعنې که چېرته تاسو دلته د 2 روپو ټریډ وکړلو 2 روپو، نو تاسو که لیکویډیټ هم شئ، تاسو داسې فکر وکړئ دغه 2 نه زه تېر یم، مطلب داسې به فکر کوئ. نو کله مو چې 2 دانې باندې ټریډ وکړلو، خو ورکړئ که نه چې د لاسه تاسو وایئ که 2 روپۍ کمې دي او ګټه لږه نه غواړئ، خو بس لیورېج یې جګ کړئ. او که چېرته مو یې شروع مو وکړله، مطلب ستاسو چې دی یو ټریډ مو باز کړئ، یا مطلب خلاص مو کړل، یو پوزیشن مو خلاص کړلو، لکه د مثال په ډول زه اوس په دغه ټریډ کې زه یو څه په ګټه کې روان یم، یو څو سنټه، خو اوس ته پوهېږې چې دا بازار په دې کې چې دی یو څه دغه روان دی، یعنې مطلب ګټور روان دی. نو تاسو به په دې وختونو کې راشئ، دغلته یې لیورېج لیکلی دی، لیورېج ورته زیات کړه، هماغه حساب دی، دا لیورېج ورته زیات کړه خپله کېږي. بل تاسو ګورئ دلته اوس زما دا تقریبا د لیکویډیشن پرایس ته نږدې دی داسې، نو زما چې دی 93 دی دلته، او دلته مې چې دی که چېرته 1.14 ته راورسېدلو، نو هم زه به لیکویډیټ شم. د دې لپاره چې تاسو دغه وخت تاسو څنګه کوئ، مطلب زیات شي د لیکویډیشن دپاره، نو تاسو که تاسو سره به حتمن په سپاټ کې یو څو روپۍ اوسېږي، تر څو مخکې د هغې چې تاسو له ایمیل وشي، میسج وشي، نو تاسو به دلته راشئ او د سپاټ نه چې دی په هر والټ کې چې تاسو سره پیسې وي، نو تاسو راشئ د هغې والټ نه ورته لږ اندازه دلته ورکړئ. اوس مطلب 15 مثلا دلته هم دي، یعنې خوشې ادایي کې په سپاټ کې پرتې دي، که زه یو ډالر هم هلته ولېږمه، تاسو ګورئ په هغې څومره تاثیر راولي، 1 دانه لېږئ 2 لېږئ، دا ځکه ما کراس اخیستی او کراس هغې سره مرسته کوي، زما د لیکویډیشن وخت چې دی نور هم اوږدولی شي. نو دلته چې هر څومره دغه ور ولېږئ، تاسې دلته کلیک وکړئ او هغې نه پس په ټرانسفارم باندې کلیک وکړئ. اوس وګورئ ما روپۍ دلته راولېږلې، پاس زما په مارجن کې دلته اضافه شولې. اوس وګورئ زما لیکویډیشن پرایس چې دی یو څه کې تغیرات راغلل، دې نقطو نه موږ ته پته لګېږي. وګورئ مخکې دلته ماته 1.90 و،
اوس نو 3.96 ته لاړلو. نو ګورئ څومره تغیر یې په دې وکړ. دا مطلب دا چې ما کراس اخیستی دی، که چېرته تاسو وایئ چې د هغې نه استفاده ونه کړه، د دې نه پیسې مصرف نه شي، نو دغه د کراس نه استفاده مه کوئ. بیا دلته د ایزولیټډ نه استفاده وکړئ. خو ګورئ په د دې وختونو کې لکه اوس زما پوزیشن خلاص دی، زه نشم کولی چې دا دواړه بدل کړم. دا به په هغه وخت کې بدلوئ چې کله تاسو یو نوی پوزیشن خلاصوئ. نو ګورئ بیا هم زما تاسو له توصیه دا ده چې تاسو هېڅکله غټ ټریډونه مه کوئ. داسې ټریډ مه کوئ چې هغې کې تاسو مطلب تاسو پکې $100 بند کړئ، $50 پکې بند کړئ. نه دومره ټریډونه دغه پکې مه بندوئ. تاسو کوشش کوئ چې لږه، خو ولې چې دې پیسې مو چې دې لږې واچولې، تاسو نو دغه پکې زیات کړئ، لیوریج پکې زیات کړئ. لیوریج چې دی مطلب څومره اندازه چې ته اوس مطلب ما سره 2 روپۍ دي او رالم ما چې دی لیوریج ورته 13 واغسته، خو 13 په 2 کې ور ضربئ 80 شولو. یعنې د 80 تا ته به چې دی ټریډ کېږي. لکه تاسو وګورئ دلته ما سره چې دی، ما سره 1.80 دی، ما د 1.80 USDT سایز په اندازه ما ټریډ کړی. خپله ما سره چې دی 3.40 مرجن کې و، خو ولې ما چې دی لیوریج 15 اغستی، دا راغستی دی د 15 راغستی دي او په دې 3.40 کې ور ضرب کړي دي. نو چې دی ما ته یې دغه پرایس وي، تا ته به موږ دومره دغه درکو. څومره مو چې لیوریج زیات شي هماغومه به تاوان هم زیاتېږي، څومره چې لیوریج کم وي همه تاوان هم ګټه کم دغه اوسېږي، تاوان به هم کم وي او ګټه به هم کم اوسېږي. دې باندې انشاءالله پوهېږي. نو تاسو به په دې ترتیب باندې چې دی ټریډ کوئ. نو کوشش کوئ د کینډلو بغیر د کینډلو مطالعې دغه مطلب یو کمپوزیشن مه خلاصوئ. که خپله پرې پوهېږي خپله پرې ترسره کوئ، که نه شولو نو داسې به نه کوئ چې تاسې هوایي دغه کوئ. بل تاسو نه ما ویلی دي دغه نقطې ته چې لاړلې، دلته وګورئ په دې نقطه کې داسې، نو دلته به راشئ او دې ځای کې به تاسو په دې نقطه باندې به کلیک وکړئ، هوم ته به راشئ. په هوم کې به تاسو داسې لاندې دې طرف ته لاړ شئ، دلته ډسکور باندې به کلیک وکړئ. ډسکور کې تاسو ته لږ معلومات درکول کېږي داسې. نو ګورئ دغلته دغې ساحې ته به راشئ، دا ډسکور لیکلی دی، په دې ډسکور باندې به کلیک وکړئ او تاسو به دلته اپډیټ وګورئ. اپډیټ چې اوس فعلا څه اپډیټ روان دي. نو کله چې یو سیګنال په دلته درکول کېږي دغه ټایم ته یې وګورئ، داسې نه چې دا ډېر وخت پې تېر وي. او بل ګورئ چې دی خلک فیک سیګنالونه ورکوي چې دی هغه چې دی جعلي سیګنالونه دي. کله مو چې جعلي سیګنال واخیستلو هغې نه پس بیا چې دی تاسو مطلب غلطي تاوان پکې کوئ. سرچپه سیګنال بعضې خلک د کس کار کوي داسې، خو داسې مه کوئ چې دلته یو سیګنال ورکړل شوی یا بل ځای نه مو سیګنال واخیسته. اول یو ځل لاړ شئ تاسو هغه کوین وګورئ، په کینډل کې وګورئ چې څه خبره دی دلته، آیا رښتیا دی که غلط دی، آیا د انټري ساحې ته داخل شوی دی که نه، دومره خو هر یو پوهېږي. اوس وګورئ لکه پر اګزامپل دغه لاندې یو شکل یې چې راغستی دی، دغلته دې ځای ته رسېدلی دی. دا داسې حالت دی چې دې ځای کې اوس مطلب موږ زر دغه نشو کولی پرېکړه. دې کې بیا انټرنیشنل ټریډر چې دي هغه ډېر وخت چې کړی اوسېږي هغوی بیا دې کې چې دی ډېر زیات ماهره دي. دا هر څوک دلته چې دی دې ځای کې ټریډ نشي کولی. ګوره دوی مې یو دغه ورکړی دی، داسې وګوره یا به ښکته ځي یا به بره ځي. نو داسې وختونو کې به تاسو ټریډ نه کوئ. پرېږده یا که چېرته دا کوین تر دې ځای پورې راورسېدلو، دغې لاندې نقطې پورې راورسېدلو، یعنې مطلب دې با دلته کرښې چې کش کړي دي، دا چې دی اصلا د بی ټي سي انالایز یې کړی دی. که دې نقطې ته راورسېدلو خو صحیح ده، بیا تاسو کولی شئ چې دی دلته لږ ورته منتظر هم شئ. که د دغې خط نه کېوتلو نو دا به حتما شارټ ځي، یعنې لاندې به ځي، او که چېرته وایي د دې نقطې نه بره شولو نو دا به بیا لاندې ځي. نو دغسې یو فرېمونه به تاسو ورته چې دی کش کوئ، هغې نه پس به بیا تاسو له معلومات درکول کېږي. لکه اوس وګورئ دغه کوین دی، تاسو اوس دلته پاس یو ورکړی دی، مطلب دا یو کوین دی داسې لکه پیوپل په شکل باندې. نو دی چې دی دغه کوین تر دې ځای پورې ختلی، تر جګ اندازې پورې تللی دی، خو حتما دا چې تر جګې پورې تللی دی خو دا بېرته لاندې ځي، ځکه داسې خو نشي کېدلی چې دا تر دغه ځای پورې لاړ شي، دومره بره نشي تللی. عموما د کرسمس په ورځو کې چې دی د اختر ورځو کې هغه وختونو کې عموما بازار زیاتره وخت چې دی کم ځي، د اختر نه یو څو ورځې مخکې چې دی یو څه جګ رواني، ځکه بیا هغه وختونو کې ټریډ نه کېږي او هغوی چې د مطلب رخصت اوسېږي، بیا هغې وختونو کې بازار ډېر ښکته روان اوسېږي. هغه داسې کېږي چې بیخي یعنې مطلب هغې وختونو کې به تاسو سیل کوئ، یعنې شارټ به ځئ او هر څومره که لیوریج او حساب کتاب ورته زیاتوئ نو کولی شئ
دا ګوره لیوري دغه د ویلم دې ته ویل کېږي. عام طور داسې معلومولی شي خصوص تخنیکونه یې د دې نه استفاده کولی شئ. نو د دې ځای نه تاسو کولی شئ یو دغه واخلئ، سیګنال هم پیدا کولی شئ، نور معلومات هم ترېنه اخیستلی شئ. عموماً تاسو له ما بیا مطلب په ویډیوګانو کې دا خبره مې کړې ده، که چېرته تاسو غواړئ چې انالایز وکړئ، یوازینی څیز چې تاسو یې کنټرولوئ او تاسو یې څارئ هغه به تاسو دغه BTC چې دی دا به ګورئ. که ستاسو خوښه BTC په USDT باندې اخلئ، ګورئ ما 2 دانې دغه خلاص کړي دي، کوینونه مې خلاص کړي دي، خو دواړه ما شارټ اخیستي دي ځکه BTC په شارټ روانه ده، 2.18 چې دی 18 په تاوان کې روانه ده، نو ځکه ما هم چې دی دا په ټیټ انداز باندې اخیستی دي. که چېرې بعضې وختونو کې یو کوین دی لکه اوس پر اګزامپل چې دی دا ATC مطلب ATC په USDT باندې دا چې دی په دې کې په مطلب دومره په ګټه کې روانه ده، امکان لري چې دی په FDUSDT کې چې دی USD کې چې دی دا ټیټ روان اوسېږي، یا مطلب په BTC کې چې دی ټیټ روان اوسېږي، خو دا به تاسو کوینونو ته هم ګورئ، مطلب کله چې چانس درته پیدا شولو تاسو به ټریډ کوئ. بله خبره دا چې تاسو کله هم چې ټریډ کوئ عام طور باندې باید فکر وکړئ، یعنې مطلب تاسو باید جنرال نالج ولرئ، یعنې عمومي تعلیم باید ولرئ دې موضوع کې چې دا اوس څه معنا شوله. دا اوس ته مطلب دغه یو شي مطلب BCH چې دی مطلب تاسو مطالعه لاندې نیولی دی، 1 ورځ نه 2 ورځې نه 10 ورځې داسې یو شي یو کوین چې تاسو ډېر مطالعه کړلو هغې کې مو ټریډ ډېر وکړو، کوشش کوئ 2-3 دغه دغه چې دی زیاتره تاسو دغه کوئ مطلب نظر لاندې نیسئ. تاسو وګورئ دغه یو دلته چې څه ښکارېږي دا کوینونه چې دي دا زما فیورټ دي، زه په زیاتره په دې کې هم ټریډ کومه، خو ولې زیات چې کومه په دغه مطلب چې LTC کې کومه. LTC چې دی زه په دې باندې پوهېږم چې دا مطلب پرون ورځ په څه کې وه، بله ورځ په څو کې وه، نن جګ شوی ده که ټیټ شوی دی، دغه جنرال عمومي دغه به په دې معلومات به لرئ، داسې نه چې تاسو یو کوین نوی اوسېږي سیګنال هم در سره نه اوسېږي، کوینونه دي تا د اوس پام دې نشته دی ته چې دی دغه پیټرن چې دي یا مطلب کینډلې چې دي کینډلې دي مطلب 1 منټه اخیستې اوسېږي او پام دې هلته هم نه اوسېږي، خو طبعا چې دی دا هغې که چېرته کوم دې وخت کې د یو پوزیشن خلاص شي خو طبعا تاوان کوي پکې که نه. بل کله چې ټریډ کوئ تاسو وګورئ دغه شیانو ته دغې هغه پرایس ته به هم نظر کوئ، داسې وګورئ د دې پرایسونه چې دي وګورئ، یو چې دی ایتیریم چې دی دا په 100 باندې دی وګورئ مطلب چې د 3814 کې دی، خو یو BTC چې دی په 80,000 کې ده یعنې 80,000 ته نږدې ده، نو ګورئ تقریبا چې د یو څه وخت مخکې اووه ته رسېدلې وه، یعنې چې دی په 2009 کال کې یو BTC په $500 باندې وه، خو ولې اوس وګورئ دغه چې دی په مایننګ باندې چېرته رسېدلی دی خپل ارزښت پیدا کړی دی چې اوس 13 ورځې چې دی د 2009 کال د مې په پرون ورځ تقریبا وه، د مې په څوم تاریخ باندې وه نو 22 لکه فکر کوم داسې هغه وختونو کې دا په $500 وه، خو ولې په 2024 د مې په هماغه 22 نیټه باندې تقریبا چې دی څو ته رسېدلې وه وګوره 80 تقریبا دغه نیټې ته رسېدلې ده. نو ګورئ کله چې تاسو په سپاټ کې مې اخلئ هم د لږ زیات وخت دپاره یې پرې اغوستلی شئ، او بل چې دی عام طور چې دی په فیوچر کې به تاسو چې دی فیوچر خلک دې لپاره استعمالوي تر څو هلته چې دی لیورج واخیستل شي او لیورج چې دی واخیسته خپله چې دی بره ځي، او بل دغه فیوچر کې چې دی ګټه او تاوانونه دواړه شته دی، بعضې کس پکې ګټه کوي بعضې پکې تاوان کوي، نو مطلب داسې نه دی چې یوازې که یو شي کې یوازې ګټه اوسېږي تاوان نه وي، خو طبعا بیا نو دا دغه دی یعنې مطلب سودو کې راځي، خو هغه جدا حساب دی، خو بیا زیاتره کسان دا پوښتنه کوي چې دا څنګه او څنګه. تاسو خو ولیدل چې موږ په فیوچر کې هم تاوان کولی شو، فیوچر کې مو هم تاوان کړی دی، په سپاټ کې چې دی سپاټ کې بیا چې دی هغه په دې خاطر چې دی زیاتره وایي چې دی هغه خو صحیح دی وایي روا کار دی، هغه ځکه داسې چې سپاټ بیا چې دی هغه یو مطلب یو ښه باندې پانګونه کول دی او د ډېر وخت لپاره یو شی ساتل دي. په فیوچر کې چې دی فیوچر کې هم چې دی دا ګټه او تاوان لري، موږ چې څومره ګټه راکوي هماغومره چې دی تاوان هماغه حساب باندې روان کړي، خو خیر هغه جدا موضوع ده، نو مطلب دې کې نور څه نشته، یوازې زموږ چې دی ډېر دغه درسونه چې دي هغه په پرایس اکشن کې دي، پرایس اکشن کې چې دي خو انشاءالله دې نه پس زه به یو کینډلې درته دغه کوم کینډلې هغې دې کې ډېر کار دی، لکه بعضې شیونه چې دي تاسو ګورئ دلته که چېرته موږ په دې کینډلو باندې کلیک وکړو دغه لاندې ځای کې سیټینګ دی داسې دغه بعضې شیونو پسې نه ګرځو، ځکه که چېرته دې پسې موږ وګرځېږو نو دا موږ ته چې دی څه دغه نه کوي ګټه نه کوي، ځکه موږ ته مهم څه دي
دغه پاس کیندلې موږ ته ډېر مهمې دي. تاسو وګورئ ما تاسو له ویل که چېرته مطلب دا د دې نقطې نه بره شولو خو بره ځي که نه ښکته به ځي. وګورئ ما هماغه ځي کې دا نور بره نه ځي دا حتما ښکته به راځي داسې. نو دغه رقم کېږي. نو بیا به انشاءالله د بل درس سره به چې دی تاسو له نورې کیندلې ته شروع کوم او چې دی یو ټریډ به څنګه کوو په عام طور باندې زه به یو لایف ټریډ وکړم تاسو مخامخ. صحیح دی انشاءالله.